دا چې لتان لک پسنګ یم سوجه بوي دا چې لتان لک پسنګ یم سوجه بوي چې د خپل ذات سره په جنگ یم سوجه بوي درب احسان دی چې انسان پیدا کړی یم درب احسان دی چې انسان پیدا کړی یم تلک خیستا او زه بدرنګ یم سوجه بوي قیمتي هارومه هیڅ چا په غاړه نه کړمه زه قیمتي هارومه هیڅ چا په غاړه نه کړمه زه اوس چې دوړېږمه او زنګ یم سوجه بوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د ایاز فضل داودزي په دې شعرونو سلامونه او نیکې هیلې او احترامات ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونې کې موږ ګرځو شاعرانو پسې، ادیبانو پسې، هغوی سره مرکې ریکارډ کوو، هغوی سره د هغوی د ژوند خبرې او هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه هم اورو. په دغه لړ کې ثابت الله تراب سره مو نن ناستی جوړ کړی دی. اصل کې خو دوی د افغانستان سره تعلق ساتي، د افغانستان نه راځي دلته خوږ ښار پېښور ته، پېښور کې ژوند تیر کړی دی، پېښور کې وختونه تیر کړي دي، نو دوی سره ډېر جوور تعلق دی دوی. نو نن هم پېښور ته راغلی دی او ما وایي چې د موقع نه پیدا واخلم ثابت الله تراب سره د مرکه ریکارډ کړم او د خوند او رنګ شعرونو ترې واورو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې ثابت الله تراب صاحب ستړي مه شئ او هرکلی درته وایم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زه هم په خپل وار سره اوریدونکو او لیدونکو ته دواړو ته سلامونه ډالۍ کوم او دلکش صاحب تا نه منندوی چې زمونږ خبر ام تا واغست، ډېره مننه. کورم ودان بیا د پروګرام پیرزونې نه هم منندوی یو چې مخکې هم ما سره یو مرکه ایاز فضل صاحب کړې وه او هغه به یې نشر کړې وه، خلکو خوښه کړې وه. مننه ترې کوو. د تا نه هم منندوی یو چې مونږ راشو پېښور ته، نو ته زمونږ خوا ته راشي او مونږ سره هغه د زړه خواله شریکه کړي او مونږ خپل هغه چې سم جوړ کړي شاعر خو چې شعر جوړ کړي په چا یې اورولی نه وي، نو تر هغې پورې بیا د زړه بند وي او خپه تر څو چې او دا چې تاسو او بیا ستاسو دا پیج دا خو نړۍ ګوري، ټوله دنیا ته رسي او ټوله دنیا خلک ترې برخمن کېږي. نو مونږ تاسو نه مننه کوو. ښاد اوسئ. مننه تراب صاحب. دې کې شک نشته زموږ ورور استاد ایاز فضل داودزي تاسو سره مخکې مرکه ریکارډ کړې، خو د ملګرو په غوښتنه باندې ستاسو بلها شی مینوال او بار بار زموږ پیج ته میسیجونه راغلي چې تراب صاحب د یو ځل بیا میلمه شي او د خوش قسمتۍ نه تاسو نن بیا په پېښور کې موږ سره ملاقات شو، مرکه دا جوړېږي تیارېږي. تراب صاحب په زندګۍ به له خبرې کوو، خو دا راته وایي ژوند مو څنګه روان دی؟ بس د الله شکر دی او د لفظونو تراشل او توګل دي کوو او بس په همدغه کاروبار کې سره بوخت یو. زه خپله استادیم لرم په ګران وطن افغانستان کې جلال آباد ښار کې، هملته د استادۍ دنده مخ ته وړم ورور، همغې کې مصروفیت دي او بس همغې سره اوړو راوړو نه یو. سمه ده. ثابت الله تراب صاحب ستاسو نه کم تپوسونه کم سوالونه چې موږ مخکې مرکې کې کړي دي، ډېرو ملګرو به ګټلي وي، خو ډېر ملګري به په اول ځل باندې دا مرکه ګوري، هغوی په دپاره خپله پېژندګلو کې ثابت الله تراب څوک دی او کوم سره تعلق ساتي؟ نوم خو مې ثابت الله تراب دی، تا مخکې یادونه وکړه او د پلار نوم مې محمد اسرار احساس صافی د کونړ ولایت د درپیج ولسوالۍ اوسیدونکي. اولته بیا یو د غرونو رایسار یو کلی کنډګل دغه مې کلی دی، خو پیدایش مې د سرو د انقلاب نه په هجرت کې د پېښور ښار سره نږدې سیمه زرخیزه سیمه ډنډینه سیمه ناګمان کې شوی دی او هملته مې خاړپوسې کړي دي، رالوی شوی یم. خو اوس په خپل وطن کې تلي دي ځینې هجرت هغه لړۍ مې پای ته رسولې او کله کله د خپلو ملګرو یارانو دوستانو خواته ځو راځو. سمه ده. خبرې به هم کوو، شعرونه به هم اورو. زه وایم چې خبرې سره سره جوابونو سره یا سوالونو سره سره زه ستاسو نه شعرونه واورم، نو خلک به هم نه بور کېږي، خبرې به هم وشي او شعرونه به هم شي. یو غزل لا سره شریک کړئ. نو جانان غزل داسې دی چې
دا نیم وجود مې د لمبو په اور کې وسوځېده دا نیم وجود مې د لمبو په اور کې وسوځېده لکه چینار د غرغرو په اور کې وسوځېده ډېر ښه دی د زاهد لویه ګناه ما ته بدنیتي ښکارېده د زاهد لویه ګناه ما ته بدنیتي ښکارېده دا چې سره د دې سجدو په اور کې وسوځېده ډېر ښه دی او دا د پیړو راهیسې جنګ زمونږ خپل خو نه دی دا د پیړو راهیسې جنګ زمونږ خپل خو نه دی ګلاب وطن مې د پردو په اور کې وسوځېده ډېر ښه دی او د انتظار شیبې په خپل وجود سپیرې تېروي تراب غریب دی د راتلو په اور کې وسوځېده او یو چا د مخ تنور لمبه که په زیړي مازدیګر یو څوک د خپلو اسویلو په اور کې وسوځېده ډېر ښه دی تراب صاحب خد مو کړی دی په غزل باندې تراب صاحب د شاعرۍ په دې دنیا کې څوک استاز لرئ زده کړې مو چا نه کړي دي نو استادان خو خپله بس د پښتو ژبه او زموږ تعلیم او بیا په پښتو کې ما 14 ټولګي پورې زده کړې کړي دي او د خپل پلار نیکه د اشعارو نه په الهام اخیستو سره او هغه د بنډارونو په کتو سره چې زه ماشوم وم او هغې ته به هغه خپل هغه ادبي ملګري راتلل همدغې سلسله کې زما همدې سره شوق پیدا شو د ماشومتوب نه واله دغه نه پوهېږم چې شاید ما ته ارثي هم دا انتقال لري کېدی شي شاید چې زما خټه د شعر نه کېدی شي جوړی ځکه چې زما نیکه شاعر پلار مې شاعر زه شاعر نو شاید مونږ په وراثت سره دغه پیل ته دغې ران نوتي مطلب کو ستاسو استاز وینو خو لکه ستاسو پلار یا ستاسو نیکه دا استاز کېدلی شي دوی نه مو زده کړې کړي دي بالکل ګوره مختلف په شاعري اورم مختلف شاعران خوښوم مختلف شعر مې زړه ته غورځېږي د خلکو غزلې اورم بیا یې کاغه په ترنم کې ویل شوی کاغه یو چا په ساز سرود کې ویلی خو چې ښه غزلې ښه شعر چا لیکلی همغه یو ښه شاعر دی او زه ښه په شوق او ذوق سره د هغه لیکل هغه اورم خو معنا دا چې استاز نو استاز دغه دی چې پامدی فیلډ کې یا دغه د لفظونو دا چې ما خپل تعلیم یا سبق ویو دغه د پلان نیکه دغه پند او دغه هغه مجلسونه او هغه ملګري مې کتل پامدی سره به زما کې هم دغه جراثیم یو کار دا موجود شو ما یو شی ولیک صحیح ده تراب صاحب نن سبا دور کې که مونږ غزل اورو نو غزلو کې زیات نه زیات 3 انتري وي یا 4 انتري وي یا 5 انتري وي خو ډېرو کمو شاعرانو ته چې ځان ته ښه شاعران وایي هغوی ته به زه یم دا پته نه چې غزل کې تر څو پورې انترو ته اجازت یا ضرورت شته دی تاسو لږ په ډاګه کوئ واضحه کوئ غزل کې څو پورې انتري کاپي وي داسې د غزل تر 14 پورې اجازت لري زه تقریبا چې ډېر دغه ما کتلی دی تر 14 پورې اندازه تند دي چې بیا بره کېږي بیا دغه بیا مصنوي ده او بیا بل فلټ اوړي خو تر 14 15 پورې دا غزل دی خو اوږد غزل اوس چې دا خلک په منډه دي حالات په منډه دي او ډېر څه ته سړی نشي ایسارېدلی نو غزل هم 6 او 5 ته راغلی څوک یې ولیکي څوک 6 لیکي څوک 5 لیکي نو د دې نه چې ښکته شو د 5 نه ښکته چې شو بیا خو غزل کې راځي یا څلوریزه راځي او یا قطعه راځي یا به څلوریزه یا به قطعه خو که د نه 5 نه بره وځي او تر 10 پورې څوک تلی شي خو زه چې څونه سوچ کوم ډېر زیات لیکل چې شوي دي هغه بیا 5 او 6 او دا لیکل شوي او د دې نه بره هم بیا کېدی شي رحمان بابا دي حمزه بابا او دا شاعري چې زه ګورم دي بیا ډېر به لیکلي 11 پورې تلي کله ډېر وخت مو لیکوالان وګوري که خوشحال بابا غزل ثابته یې کې 11 پورې تللی دی نو شاید 11 پورې ولیکل شي دې نه خوا بیا غزل نه حسابي بیا یا مصنوي یا بل شي سمه ده تراب صاحب د سوشل میډیا دور دی د دنیا شاعران لګیا دي ډېر لګیا دي ښه شعرونه وایي او ډېر شهرت پیدا کړی دی ستاسو دې دور کې کم شاعر خوښوئ کم شاعر نه متاثره یې نو داسې په ځانګړي ډول زه څوک نشم یادولی انتخاب
کې خو اختیار د هر چا خپل دی او چا د چا نه رنګ اخیستی که نه دلته وروره به زه چې کوم ښه شعر لیکي خدای وکړه چې یو ډېر نوکې شاعري هېڅ د پېژندو دغه هم نه وي چا پېژندلی هم نه وي هېڅ پېژندلی شوي نه وي خو چې ښه غزلې ولیکو ښه شعري ولیکو هغه خپله زړه کیچ کوي یا خپله زړه نیسي زړه کې ځای پیدا کوي ځان ته دا ضرور نه ده او ټیک ده که استادان دي بیا که عباسي یوسفزی صاحب شو که ببره پښتونخوا کې شو که پیر محمد کاروان شو سایل شو ډېر خدمتونه یې کړي ښه شعرونه یې لیکلي ښې غزلې لیکلي او ښه خاطرې او دغه پښتو ته ډېر غټ خدمتونه کړي دي او لا روان دي لګیا دي شکر دی ژوند کوي پکې اکثریت خو اوس که نوي کول کې یو څوک ښه غزل ولیکي هم زما ورته ډېر احترام زما ورته سل ګزه سلام که غزل ولیکي که شعر ولیکي د وخت ترجماني وکړي نو د ښه شعر تابعدار یو که هغه هر څوک لیکي دا موږ نه وایو چې خامخا دغه پلان کې دا ښه دا الهامي شی دی هغه د دا الهام په همدغه صورت کې همدته شوی دی او که بل ته ګوره دا ضرور نه ده چې اوس خامخا د رحمت شاه سایل صاحب د دې حالاتو ترجماني کټ مټ اوس وکړي کیدای شي یو بل داسې کس چې هغې باندې زموږ هېڅ دغه نه وي په یو د وخت روانه سلسله په یو ښه غزل کې په یو ښه شعر کې راغستي نو دا موږ نشو ویلی چې لکه د خو والا د کار نه دی ځکه چې دی خو مخکې کم شعر ښه نه و او دا ښه دی نه دی اوس ښه الهام ورته شوی ښه شعر یې لیکلی مونږ ورته سلام کوو مونږ ورته مینه ورکوو مونږ وله همدغه خلک دي چې د دې نه بیا سبا د سایل او یا د کاروان صاحب او د دې خلکو امر معیار جوړېږي همدغه شان حالاتو ته به رسېږي مونږ هم چې زه اولنۍ شاعري ګورم بیا وروسته ګورم ما ته پکې ښکاره تغییر ښکاري زه به ډېر بدلون ګورم ما چې اول څه لیکلي دي هغې قدر کوم خو چې کله یې ګورم ما له اوس خندا راځي ځکه زه خپله پوهېږم چې دې کې ما سره کوم الفاظ استعمال کړي بعضې الفاظ به دلته باید نه استعمال شي ډېر کمزوري دي ډېر ښه نه دي د حالاتو سره یاد دغې غزل کې دا لفظ راوړل دا پیکه غزل پیکه کوي په دې حالاتو مونږ خو ځکه یې قدر کوم چې همدغه شاعري و چې نن مونږ یو څه لږ ما ته ګوره ښه شاعري کوو سمه ده ملګرو ته د علم وي چې ثابت الله تراب صاحب خپله یو استاز دی ښوونکی دی زما به کوشش دا وي چې ثابت الله تراب صاحب نه پوهه حاصله کړو په پښتو کې ډېر زیات کار دی کړی دی په پښتو کې ډېر زیات پوهه لري نو زه تپوسونو ته ځکه داسې اوږده کومه چې راغلی دی ناسته یې ته جوړ کړی په کار چې موږ ته فایده واخلو ګټې ته واخلو ثابت الله تراب صاحب خبرې به کوو ورسره به غزلې راته هم وایي نو یو غزل دی وی خوخیږي له فطرته مې روانه موسیقي خوخیږي له فطرته مې روانه موسیقي جوړیږي چې په بام مې له بارانه موسیقي ډېر ښه دی په دنګ چینار کې ناسته خارو ښکلی ترنم کړي په دنګ چینار کې ناسته خارو ښکلی ترنم کړي زه اورمه د څانګو د شغانه موسیقي او راځه چې دواړه لرې د دنیا نه کناره شو راځه چې دواړه لرې د دنیا نه کناره شو په ګډه سره اورو به جانانه موسیقي او ادم ته ملایکو چې د ژوند سرود شروع کو ادم ته ملایکو چې د ژوند سرود شروع کو د روح سره شامله شوه پریمانه موسیقي ادم ته ملایکو چې د ژوند سرود شروع کو د روح سره شامله شوه پریمانه موسیقي او واده یې د راتلو دغه جمعه راته نیټه کړه وعده یې د راتلو دغه جمعه راته نیټه کړه بیا اورو به یارانو د سبانه موسیقي د آخري مقطع لږه شوخه ده وایي چې شونډې یار نه والي نو تورا به دې حالت کې چې شونډې یار نه والي نو تورا به دې حالت کې خوږه لګي سړي باندې بېشانه موسیقي ډېر ښه دی ډېر ښه دی حد مو کړی دی تراب صاحب کتاب مو چاپ کړی دی یا د کتاب په اړه باندې کوم سوچ لرئ نو انشاءالله راتلونکو لنډو ورځو کې زما 2 کتابه خو یو بتیاول چاپ کیږي د هایکو دا به د مینې یادګار پاتې شي دغه دی او بیا بل کتاب دی چې هغې کې بیا غزلې سندرې زما ټوله شاعري پکې شته دی هغې د تقدیر لیک په اوښکونو رانیږي نو انشاءالله ډېر زر به ستاسو لاسونو او د ټولو خلکو لاسونو ته ورسي
زه الله دې وکړي چې ستاسو کتاب راشي لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو زما یو کتاب د هایکو را روان دی هغې کتاب نه که یو څو هایکو زموږ مینوالو سره شریکې خوند به وکړي ولې نه هغې کې خو داسې دی چې د هایکو خپله جاپان نه پښتو ژبې ته راغلې ده نو هغې وي اکثره داسې د خوښۍ په مناسباتو کې وایي چې خندر وایي انسانان وخندئ که نه خو بیا به ما هر قسم لیکلي دي دې کې بیا خندا والا شته دې کې بیا دغه شته دی دې کې عرفاني شته د پند او د کمال دا هر څه پکې شته دی خو هغې نه یو دی چې هغه ته پته د دشمن یې ډېره دی هغه ته پته د دشمن یې ډېر دی ځکه خو هر ابۍ 12 راوړي کني پښتون به اوس دنیا کې نه وي او بله دا وایي خودی لو کې ګوت افریقا اشنا خودی لو کې ګوت افریقا اشنا چې د ململ لوپټه سیري کما دا به د مینې یو یادګار پاتې شي او بیا وسې ده چې دا به ته د برې پښتونخوا په ژبه ویم چې عسکرو کوز کړم تالاشۍ دپاره عسکرو کوز کړم تالاشۍ دپاره ما د ثواب نه کلمه درسته کړه قومندان چغه کړې پښې وباسئ نو دا شته دی ډېر هایکو یو څه ناڅه زما په یاد راځي یو جسم رادیابه او بل دی وایي دا پښتانه به راته نه یادوي دوی په وړه خبره مړی کوي والله راسا د سور قابل زامن دي دا سیستم مننه تراب صاحب په اخر کې راله د یو سوال جواب راکړئ بیا به درنه اجازت غواړو پروګرام به راغونډو ایاز فضل داودزی زموږ استاد دی زموږ مشر دی ډېر قدردان زموږ د پیج اډمن دی ګرځي شاعرانو پسې مختلف علاقو ته ځي په خپله خرچه باندې خپلې هلې ځلې کوي شاعرانو سره مرکې ریکارډ کوي مقصد او مطلب صرف دا ده چې د پښتو ژبې دپاره خدمت وکړي دغې سوچ او دغې فکر ته په کم نظر وګورئ نو د دې سوچ نه هزار لوګي قربان د دې فکر نه او د دې او په دې کې دی ول الله پاک برکت واچي د په عمر کې د په ګرځېدو کې د په شاعرانه اندازونو کې او زما خو د بچپن ملګری دی ډېر د وخت نه هغه زه به اوس تا نه یم چې دی زما څونه خوښ و ما به د سجده کې کتل د ده د خاطره به زه جومات ته پنځه وخته مانځله تلم په ما خو ډېر زیات ګران دی او زه به د یو چا غزله ورته ډالۍ کومه چې وایي که څو تور یا غنمرنګ دی په ما ښه لګېږي که څو تور یا غنمرنګ دی په ما ښه لګېږي او جانان مې بوټی د لونګ دی په ما ښه لګېږي یو بل یې قتل کړه ملګرو د بڼو په سوکو د تورو سترګو جنګ دی په ما ښه لګېږي نو او زما ګلاب لالیه ځکه دی وربل کېږدمه زما ګلاب لالیه ځکه دی وربل کېږدمه او زما د یار په شان دی رنګ دی په ما ښه لګېږي نو داودزی صاحب و ایاز فضل داودزی خو زمونږ د ماشومتوب د خاړپوس او د ایله قدمونه چې مونږ اخیستي وو دی زمونږ ملګری دی او دغه کم دا اوس چې د کم پروګرام جوړ کړی دی او د هلې ځلې کوي منډې ترړې وایي د ده یو ځانګړې مینه د پښتو ژبې سره ده د هنر سره ده او د دې هنر کې چې څوک دخیل دي دغه خلکو سره ده ډېره مننه ترې کوو او د لا بریاو په هیلې د لا مخکې تګ پیشرفت په هیلې او ستاسو نه هم مننه دلکش صاحب چې تاسو هغه سره بیا ښه لاس یې نو کورم ودان خیر اوسي مننه تراب صاحب تاسو زمونږ د دې پروګرام زمونږ د دې پیج ایسه بیا به هم راولو بیا به دله تکلیف درکو ځان سره به پروګرام کې شاملو مرکې به دنې ریکارډ کوو فلحال د وخت ته راکولو ډېره مننه صاحب ستاسو نه ډېره مننه چې موږ له هم وخت راکړو زمونږ خو بس وخت دغه وخت دی چې راشو تاسو سره وګورو او چې تاسو بیا په ورین تندي موږ سره میلاو شو دا زمونږ دپاره غټه خبره ده مننه صاحب ډېره مننه جی ګرانو کتونکو پروګرام پیرزونه او پیرزون پروګرام موږ ډفرنټ وکړو او مطلب موږ ډېر سیریز ونه کړو ځکه چې وجه یې دا وه ثابت الله تراب صاحب زمونږ د ماشومتوب ملګری دی ډېر ښه ژوند مو سره ډېر تېر کړی دی صرف او صرف وجه دا وه انشاءالله بل پروګرام کې بیا ملاقات کېږي چېرته چې هاد آباد او بریالي اوسئ